السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. راځو د شپږمې اونۍ میشنو پښتو ترجمې ته ویډیو لایک کړئ او د خپلو ملګرو او دوستانو سره یې ضرور شیر کړئ. لومړی میشن شپېته منټه مصرفول دي په شپږمه اونۍ کې. دوهم میشن دوه توفق داسې جوړول دي درې ځله یا په درې ګیمو کې چې د هغې هر څه پوراوي. د هغې د پوره کولو لپاره ارزانه توفق چې دی ډي پي ده. ډي پي به راواخلئ، هغې ته به سکوپ یا دوربین واچوئ او په شاپ کې به په 15 روپۍ خپل یو شی د هغه ورته نصبېږي هغه ورته واچوئ. دا میشن پوره کېږي. درو ګیمو کې داسې وکړئ دا میشن به پوره شي. دریم میشن 3 نفره وژل دي په زړکۍ باندې. څلورم میشن 1 نفر وژل دي په موټر باندې. پنځم میشن په شپږمه اونۍ کې 3 ځله ګیم ته دهیدل دي یا 3 ورځې ګیم ته دهیدل دي. میشن استعمالول دي آیټ کېټ د وړې وینې وهل دي لاس ځله. اتم میشن پورته کول دي ګیلیان شوټ یو ځل د ډراپ ولا لباس یا د ډراپ دیرشي یا وحشنه دیرشي پورته کول دي یو ځل. لسم میشن 200 ډیمیج یا زیان رسول دي په کفاره یا هیډ شاټ سره. نهم میشن یو نفر وژل دي په ډي بي اس شاټګن سره، هغه څویر لاس د شاټګن سره یو نفر وژني. سم میشن 3 نفر وژل دي په پیسټول سره چې په کوم موډ کې فرق نه کوي. 3 نفر به وژني په توپنچې سره. فارینا ټي ډي ایم لیوي کرینګل کوم موډ کې فرق نه کوي. یو لسم میشن یو نفر وژل دي په ایم 912 نه. دولسم میشن 1500 ډیمیج یا زیان رسول دي په ارینا موډ یا ټي ډي ایم کې. خیري یا وروستی میشن یو نفر ته وینه ورکول دي. دا و د شپږمې اونۍ د میشنو پښتو ترجمه. که تاسې کومه غوښتنه وړاندیز یا پیشنهاد لرئ نو ضرور یې کمنټ کې ولیکئ.